السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښه ورځ به هم پیل کړې وي او د صحت کالي به هم په تن وي. موږ تاسو ته په تېر درسونو کې د انګلیسۍ ټول شپږ ویشت توري ویلي وو. راځو د نن درس ته. نن زموږ درس ته یو څو لغتونه چې په ا سره شروع شوي وي یا څو ورډس هغې باندې خبرې کوو. راځو نوي درس ته چې زموږ نوی درس دی، پنځم درس. موږ به تاسو ته نوي ورډس یا لغتونه ووایو. لومړی موږ وایو اپل. اپل معنا دوهم ورډ دی انټ میږی. دریم ورډ دی اپریکوټ زردالو. او څلورم لغت دی یا کلمه ده ارم مټ یا بازو. او پنځم دی اسک معنا پوښتنه کول. نو دا و زموږ پنځم درس چې موږ تاسو ته د دې چینل طرفه وړاندې کړ. تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او نوې ویډیو درته جوړوم. د خدای په امان، ښه ورځ ولرئ.